دا یو ملګری دی هغه باندې څه قرضونه دي او د هغې دپاره وظیفه غواړي نو په هغې باندې خو وخت لګي وایي که ته په جمعه کې موږ ته یو وظیفه بیانې نو وایي دا به ډېره زیاته بهتره وي نو خبره داسې ده چې د وظیفو کار او د تعویضونو دا کار خو زه نه کوم او زما رور دی قاري فیاض احمد صاحب مولانا فیاض احمد صاحب الله پکې ول ډېره زیاته تجربه هم ورکړې ده نو که داسې د چا ساخ یا تعویض ته حاجت نو خیر تاسو هغه ته وایي هغه به له ساخ تعویض کوي ځکه زما درسي نو دې شیزونو ته داسې تعویضونو ته او دې ته زوزګار هم نه یم نو تعویض کې او ساخ کې دا شیزونه به مؤثر حقیقي نه ګڼئ خو رب العالمین د قرآن حکیم په آیاتونو کې او د الله په نومونو کې الله یو شفا پیدا کړې ده نو د بیمارو علاج دی روحاني علاج دی ها که سړی دم استعمال کی تعویض استعمال کی دا بنه و چې د دم جوړ کم او د تعویض جوړ کم نور روحاني علاج دی د دواړو جهانو سردار مبارک له صحابه کرام راغلي دي او وظیفه ته غوښته د قرض د پاره نو د دواړو جهانو سردار مبارک دا غي هغه دغه ورته کړی وظیفه ورکړي الله په دغه قرضونه خلاص کړی دي نو دی وخت کې خو ته بیانول نشم ځکه دا واقعا مې شروع کړی دا احمد بچی ما ته بیا کور یاد کا ان شاء الله العزیز که ما سره وختو نو په هفته کې یو ورځ نه به ان شاء الله العزیز زه بیا یو وظیفه کې خیري په هغې باندې ویم داسې د قرض شو یا د فراهۍ د رزق شو یا داسې د سحر بچا کړي کوډه جادي پې کړي او بیا به زما دا زوی ان شاء الله العزیز هغه تاسو ته په خپل چینل باندې بیا خورئ ستا دغه څه نوم دی احمد خان اپیشل زما د ریزو چینل دی احمد خان اپیشل په هغې باندې به انشاءالله غدې خورئ نو دا نور ملګري دي که بیا هغوی ته هم هغه دغه د ده د احمد خان اپیشل نه لاړه هغوی دې هم خورئ چې څونه مسلمانان یې بیا د ده د چینل نه اخیستی شي نو هغه د احمد خان اپیشل نه اخلی انشاءالله هغه به بیا زه ویم دې وخت کې درته نشم ویلی انشاءالله یو وظیفه به د خیري زه بیا بیانوم ښه بیا ما ته یاد کړه قرض د وظیفه صحیح د بعضې مسلمانان داسې قرضونه یې پې او د هغې دپاره حدیثو کې وظایف شته انشاءالله چې وایي هفته نیمه کې ډېر زر الله به قرضونه خلاص کړي انشاءالله وروسته به بیا احمد خان اپیشل پیج باندې زه بیان کړم دا نور ملګري بیا د نقل کې دوی به هم که خیري خوره کړي ښه